الحمد لله الذي منزل الكتاب الهادي إلى الصواب، والصلاة والسلام على من أوتي الحكمة وفصل الخطاب. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. عزتمند اوریدونکو کو ستاسو د وړاندې ولسمې سپارې سورې حج یو آیات کریمه تلاوت کو. الله دې صحیح عمل کولو توفیق نصیب. د لوی اختر د میاشتې اولنۍ د انګریزي میاشتې جولای هم اولنۍ ورځ ده او څو ورځې پاتې دي لوی اختر ته. انشاءالله بله جمعه پکې راځي، هغې باندې به بحث د عربي د ورځې د تکبیرونو د اختر د مانځه طریقه او انشاءالله راتلونکې جمعه کې وي. نن درېیمه جمعه ده، بحث په قربانۍ باندې شروع دی. کوم چې اهم مسائل دي د قربانۍ هغې باندې به بحث کوو. څه مسائل به مخکې وړاندې شوي، څه به پاتې. اوله خبره خو دا چې قرباني په مسلمان عاقل بالغ مقیم په دیو باندې واجب ده. کافر باندې قرباني نشته، لیونی دی هغه باندې قرباني نشته، نابالغ دی په قرباني واجب نه ده. دغه شان یو سړی مسافر دی، خو داسې مسافر چې هغه په لارې یا رواني داسې یو ځای ته ځي چې هغې ته 70 کیلومتر مزلي، یا دا چې یو ځای ته تللی خو د 15 ورځو د پاتې کېدو نیت یې نه وي، دا مسافر. یو خو زموږ دارونه مسافر دي، په سعودي کې دي، عمان کې دي، روس کې دي وغیره، دې ته مسافر نه وایي. یا زموږ ملګري په کراچۍ کې دي، دې ته مقیم وایي، ځکه چې د ده خو هلته د 15 ورځو نه زیاته اراده ده. کال تېروي، 6 میاشتې تېروي، 2 میاشتې تېروي، دا مسافر نه دی. د باندې چې مال ورسره یې د قرباني واجب ده. دویمه مسله، قرباني په هغه سړي واجب ده چې د هغه سره نننۍ کمرې د سپینو زرو چې دی نننۍ دی، نو تقریبا 2,500 روپۍ 52 تولو سپینو زرو نننۍ قیمت دا دی. سبانه کېدی شي ګران یا ارزان، خو چې د یو سړي سره 80,000 روپۍ یا د هغې نه زیات وي، دې سړي باندې قرباني په سپینو زرو 50 روپو کې. یا یو سړي سره مال د تجارت دی 2 روپو ته رسېږي، یا د یو سړي سره په کور کې زیاتي جامې دي، زیاتي لوښي دي چې دی استعمالوي نه، زیاتي وچ وچې فرنیچرې جوړې کړي استعمالوي نه، شوشا دپاره یې ښودلي، د سپینو زرو لوښي جوړ کړي، هغه جامې چې ګنډلي نه یې توکي ورسره دومره پراته وي. دا دغه شان یو سړي سره ټي وي دی، ویسیان دی، دا په ضروري سامان کې نه دی داخل. دا ټول به قیمت ته واړوي،
نو که اتیا سره پاس اتیا زر روپۍ ته رسېده نو دی به قرباني زنانه یوازې ورسره سره زر دی نو مالي به کړولې سره زر او سپین زر مشترک دي یا سره زر د هغې سره ورسره نغدې روپۍ دي نو چې یوه توله کالی ورسره بیا وي نو به قرباني ځکه یوه توله کالی خو نن زمانه کې 1,03,000 روپۍ دغه شان دویمه مسله هغه دا ده چې د قربانۍ په مال باندې چې روپۍ ورسره کال شرط نه دی یوه ورځ مخکې ورسره روپۍ وې د اختر په ورځ ورسره روپۍ چا ورکړې پیدا شوې ورسره قرضه والا چا ټوله راوړه چې خپلې روپۍ والا هر څه چې خو د دې دپاره کال شرط نه دی چې د اختر په ورځ ورسره دومره روپۍ وي دی به قرباني بله مسله ده یو سړی وایي زه قرضدار یم روپۍ راسره هم شته خو قرضدار یم نو په دې دنیا کې خو زما یقین دا دی چې څوک د قرضې نه خالي په یوه قرضه هغه ده چې هغه دې بیخي خرابوي روپۍ ورسره وي خو کسان پسې هم په ورځ ګرځي وایي زما روپۍ راغله نو که دا قرضه ادا کړه باقي روپۍ پاتې شوې هغه 80,000 خواو شاته رسېدې د قرباني به کوي که نه رسېږي نه به که وایي کړه نو خیر وکړه بهترین خیرات دی د دې نه علاوه بل خیرات نشته ښه طریقه ده چې سړی قرباني وکړي عوامو کې څو مسلې چلېږي هغه به په آخر کې انشاءالله دغه شان یو سړی باندې قرباني نشي خو څاروی ولا واغس اوس نو واجب شو اوس به یې کوي اول پې نه وه په زور یې به ځان لازم کړه اوس به یې کوي دغه مسله ده چې سړی د قربانۍ څاروی واغس او دی غریب دی څاروی پې ورک شو قدر شه کنه خو که دی ولګېد دویم څاروی واغس او هغه شته ولم چا راوست نو چې غریب دی نو دواړه والا لري او چې مالدار دی نو یو والا ځکه دې غریب ته چا ویلي چې بشنه غلی کې نه چې نشته د باندې قدر شه دی ولې په زور په ځان لازم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ځان د اسرائیل په جوړو یو شی د باندې نه په زور په ځان ګران نه وي نو فشدد الله الله په باندې ګران کې نه دی بخپای بني اسرائیل ته الله یې غواړه نه کوي ابو قصې شروع څنګه به لکای به څنګه باغ به څنګه سترګه به څنګه خکر به څنګه ابن کثیر وی ولغو 40 سنه سلويخ کان صرف تفسیر کړی قران په یو څور اغستی خو د دې لپاره چې د موسی علی السلام ختم شي چې موږ دا غواړو نه هغه د موسی علی السلام کلام او د الله کلام دی یو چې کوم تاسو کو الله به جواب ورکاو وی په ځان خو په زور کرانه کړی دا اوس په دغه کرانه وګورئ دسې وګورئ چې باغې کې بلټا کینې ټول زیاړه دسې وګورئ چې یاد ساتي بیا به خبر او چې په زور په ځان ولې یو شی کرانه چې د باندې نشته په تلاش یو سړی ولګېده ځان له خپل قرباني نه کوي اکثر مشران ولګي څه خبره ده بل نه ده خو پکار ده چې پتا قرباني واجب ده او ځان لوکي او د مشرانو قرباني واجب نه ده خو مستحب ده نو مستحب کې واجب نه ده ځان نه موکا ساره واغنه او مشرانو نه موکا بهترین خیرات ده استاسره خدړي وفات شي الله دې ټول ته مغفرت وکړي غیلا قرباني وکا آپ کے مسائل کا حل نکل گئی چې بهترین قربانی د نبی اسلام د پاره علي رضی الله تعالی کړي و ولایو قربانی په کې د نبی اسلام په کار کې سړي سره څاروي یو حساب کې زیاتې ځان یې پوره کړل نیت په کې صرف دا غیر والا دا نه چې هغه سره بیا سبب چې چل کې بل مسله زموږ په زنانه او کې دا کاری له روپۍ غم غالي له روپۍ
خو چې د قربانۍ ورځ راشي نو په هغه ورځو کې زنانه دومره غریبه شي چې په جومات کې ورله چنده پکوي داسې فریادونه مې شروع خدای غریبانه زمونږ څه دي مونږ خو علاق نه وایو په مونږ خو زکات کېږي او په مونږ خو عشر کېږي مونږ خو ځان وایي نه څوک اکثر سپین پنجي کوترې ورسره هم پنجي کوي ځان په زور مه غریب کوه چې الله مالدار کړی وسې درکړلی الله دې ټول مالدار ځان مه غریب کوه که نه الله به د غریبانو په سم کې باسي بیا به خفه وي اشته به نه وایي چې الله یې لګوي نو په یو سکند کې او الله یې چې ورکوي نو په یو سکند کې ورکوي دا بره د دربار فیصله ده د رضا فیصله ده پکار ده چې یو سړی ځان غریب کوي نه دویمه خبره عامه مسله د یاد ساتئ بعضې کسان داسې مالدار خو واده یې نه کړی د قربانۍ لپاره واده شرط نه دی دا چا شرط نه دی قربانۍ لپاره روپۍ شرط دي کور کې د سړي پنځه زامن دي ټول مالدار دي ټول به قرباني درې زامن دي مالدار دي درې واړه زنانه مالدار ده هغه کې قربانۍ لپاره واده شرط نه دی پته نه لګي چې دا چا شرط قربانۍ لپاره واده شرط نه دی غیر شادي شرط دی او که شادي شرط دی واده والے او که بغیر واده والے دواړه به قرباني یو سړی ټول عمر قرباني نه ده کړې اوس په څه دی مسئلې نه عاجز نه خبر دغه دا په افسوس سره وایي مونږ چې د قربانۍ ورځې ختمې شي که نه زموږ مولیان په قربانۍ کې ورسولي اوس اختر په ورځ د قربانۍ بحث کوي نو د اختر په ورځ د قربانۍ څه ګوري حج ختم شي بیا وایي د حج دونه فضیلت دی څه فضیلت دی ته خو لاول هغه مخکې ووایه که نه یا موږ ټول باز د فضایلو کوو دې ښه خبره ده خو د مسایلو ورځې د مسایلو پورې خاص د فضایلو پورې خاص دواړه یو شان کوه چې یو دنه پاتې نشي یو سړی ولګېد په هغه باندې په عمر هر کال قرباني وه عجز نه خبر د مسلې نه عالم مسئلې واورېده چې دا خو زه په ډېر غټ ګناه کې اخته یم ځکه حدیث دی نبی علیہ السلام فرمایي من لم یضحی څوک چې قرباني نه کوي او په هغه قرباني فلا یقربن مسجدنا زموږ جماعتونو د مسلمانانو ته دې نه راځي مونځ خو درکنار خو نږدې دې نه راځي بلکې په عیدګاه کې وایي مه یې پرېږدئ قرباني د باندې شته او ته قرباني نه کوې نو فلا یقربن مسجدنا زموږ د مسلمانانو جماعتونو ته دې نه راځي ځان له دې بل ځای چېرته وګورې هلته دې لمونځ کوي صف وایي دویم دا چې دا د قربانۍ روپۍ په دې کال کې لګي په دې کې نه ګورې سوال نه پیدا چې تا دا قرباني وکړه دغه روپۍ دې بندوبست ول الله کوي هر طرف ول بندوبست چې ځان دې غریب کو روپۍ د سره دې نو یاد ساته یا موږ کارو خوړلي ګوتونه وچې ووایي یا به دغه دا روپۍ ورکې شي یا به د باندې د کور زوی لور پېښه شي ښځه به پېښه شي او پټې به کېږه نه دمه دې کې شي هغه وسې که نه یو ځای کې دې بدي وکړه الله یو پیر سړی راننیسي هېڅ ورته نه وایي دویم پیر دې بدي وکړه نو بیا څه نه وایي خو چې درېیم پیر دې بدي وکړه نو الله دې بیا په مقدس مکه شرمایي چا ته دې بیا نه پرېږدي هر چا ته وایي ګورې ورته الله نو یو ځل دې قرباني ونه کړه الله وایي زه خیر دی صحیح به شي بیا دې قرباني ونه کړه نو یې صحیح به شي خو چې درېیم ځل قرباني نه کوې نو مال ته دې اوس ګوره غونډۍ ته دې کښېنئ چړ ته دې کښېنئ اوس یو سړي اته کاله قرباني نه کړې لس کاله یې نه کړې او اوس یې قرباني کوم سبق دې سړي له پکار ده چې اندازتاً د 2 کالو مخکینی ریټ راوباسي د یوې سې د قربانۍ بیا ورپسې د بل کال بیا
او د دې وو کالو د قربانۍ د یوې پیسې روپۍ خیراتي کی او استغفار کوم وایي بخنه وغواړي الله د الله تعالی څخه سنم کړو څه زیات نه کړل الله بعض کسان د سې چې په خپل په قرباني واجبې نه کوي ور د اکثر لار شمور ته دادا نه قرباني څه دی وکړو او تا نه او ځان دادا پرستو خبره ده ته به څه کوي د دادا غو مستحب ده او استاد واجب ده ته خو به کې اوس د عوامو یو څو خبره غلط مشهورې کړې یو خبره دا مشهوره کړې ده چې یو سړی قرباني کوي نو یو کال به مسلسل کوي دا د عوامو خبرې دي که یو کال مالدار وي وکړه په دویم کال غریب یې مه کوه په درېیم کال مالدار شي بیا وکړه بیا غریب شي مه کوه قرباني دا د مال سره تعلق ساتي دا د کلونو سره تعلق ساتي یو خبره ده مشهوره دویمه خبره په عوامو کې مشهوره ده چې په کم چاړه باندې څاروي حلالې نو په دې کې به خامخا لرګي دا به نشي ټول وسپنه خو دي لرګي ته به ضرورت تیرا چاړه ویلا تورا ویلا کم سیس چې حیوان حلاله ولا شرط درېمه خبره په عوامو کې مشهوره ده چې څاروي حلالې ذبح کوي ټول کسان ولاړی او ټول ته وایي چغې کوي بسم الله الله اکبر طرف دې غار ځان ولې جوړه اچي څوک ذبح کوي ناغه به وایي چې بسم الله الله اکبر کله ذبح کوون کې نه بسم الله هیر شوا هیر د وجنه ونوي څاروي حلال دي ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا هر مسلمان په زړه کې الله د الله نوم خوندل خو که قصدن ونه وي چې نه وي په معنی زوټوي او د سره ویم نه اگر کته څاروي نه وینه لاړه اگر کټول ربونه خود شو شی مردار قرآن میں ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق هغه څاروي باندې خوري چې باغې د الله نوم خلق نه یادې په قص وانه لفسق دا شی د فرید یا نه خوري درېمه خبره په عوامو کې دا مشهوره ده چې څاروي ذبح کوي نو دا په مخ کې چاړه تیره کوي او دا حرام دی دا نه دی جایز بل په عوامو کې دا مشهوره ده چې څاروي مخ ته حلال نه دی جایز څاروي چې حلال بل څاروي ته ودرېږي چې لا دې زوی نه اته واسین پتا نه سلام من سوایو ویو نمبر دې ته لاو کې چې دې مين جوستا نمبر دی هغه اکثر وته هیږي یا وې نه صحیح تا دې څه کړه علماء لیکلي دي وکړو سړی کې چې اخلاص او دې د څاروي په دې مړای باندې لاس وي او دې د اختر تدبیرونه او دا څاروي په خپل سملي د کې الله د شعور پیدا کړی پکټ کې دا ډیر زیات دی چې کله ته دا ګټ لپاره په لاس وي او مړای ته ول لاس کدس او تا شروع کړ الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد راګت سمي لكن نوې غضب حیوان د سکی کته سوې نه کیږي دا په دې اعلی لون کې مسله ده من ته ټول قران ختم کې په مونږ کې څه اثر نه راځي په حیوان کې په الله اکبر څه اثر راځي اوس مونږ کو جنایوالات دي په دې چا په خپل چلو شنو یلا څنګه وراله شي چې څنګه مونږ یو کې څنګه چاري صحابه کرام چې څنګه صحابه کرام هغه چې بساوي د تکبیرونو شروع کړه سره په څنګه پاتې ده پاک خلق پاک اخلاق دا غي خبر پاکي اخلاق پاکي معاملات پاکي عبادات پاکي
خراب خلق، عبادات خراب، معاملات خراب، اخلاقیات خراب، د دین کاریم خراب او د دنیا کاریم خراب. عوامو کې دا مشهوره ده چې د قربانۍ څاروی به زنانه نه حلالوي. زنانه څه مرتده نه ده، کافره نه ده. حیوان په کور کې مرداري کې ښځه ورته لاستی نه، چرګه مرداري کې لاستی نه، بیزه مرداري کې لاستی نه، غوايي مرداري کې زنانه ورته لاستی نه. دا ناروا دي. د زنانه ذبیحه پاکه ده، پاکه ساکه ده، هیڅ مسله به کې نشته. دا د عوامو خبرې دي، خلکو کې جوړه کړې ده، رایج کړې ده. عوامو کې مشهوره خبره ده چې د قربانۍ څاروی حلال شي، ټول ځان خپې ملخپې کړي او په دغه وینو کې خپې ډوبوي. والله اعلم، ما ته دا پته نشته چې څه مرض داروي. دا نه دی جایز. عوامو کې دا مشهوره ده چې هغه دغه وینه نه اخلي په لوښي کې او خپلو غوزانو له وړي، وایي دا بیا بار کوي. الله یاد ساتي، مسلمان الله پاک پیدا کړل دی، به مردار چیزونه نه ګرځي. مسله واورئ، چرګه مرداره پرته وه، ته به دا سپي له نه وړې، سپی دې پسې راوله او دې ته یې پرېږده. خو تاله نه دي جایز چې دا مرداره چرګه په لاس کې والې او خپل سپي له وړې. الله ته پاک پیدا کړی، ته مسلمان یې، ته به ګرده کار نه کوې. سپی پسې راوله او پرېږده ورته غذا نه خوري، خو ته به یې وله نه وړې. دا د قربانۍ دا وینې به سپي له نه وړې، سپی پسې راوله او پرېږده ورته، خو ته به یې نه وړې. الله ته پاک پیدا کړی، مسلمان یې، تا ته خپل شان نه دی معلوم چې د مسلمان کومه مرتبه ده د الله په دربار کې، څومره شان دی د الله په دربار کې. نو انسانان دې دا نه کوي، د دې خاص خیال ساتي. څه مسلې داسې دي عوامو کې مشهوره ده، خبره صحیح ده، مستحب ده چې د اختر په ورځ باندې، د لوی اختر په ورځ زنانه په کور کې هم سړی چې نسي چې کله د قربانۍ غوښې نیسي د هغې نه غوښه خوري، نو ښه خبره ده. خو هلته د سړي شوګر دی او هغه را پرېوځي او تا قرآن خوړلی چې نه د قربانۍ د غوښې خبر انتظار کوي، پرېږده چې مړ شي، چې قربانۍ غوښه دې نصیب شي. هلکه هغه مستحب دي، څه واجب خو نه وي. او زموږ د قربانۍ څاروی په 3 غنټو کې د سوی موږ تعویض څوک یې لکۍ نیسي، څوک یې غوږ نیسي، اچي او پش وایي، نو ټول تقریبي. په 10 غنټو کې خو موږ څاروی نشو راپرځولی. دا قصابیانو کار دی. ته قصابي نه تپوس وکړه، تا به دا څاروی تړلی نه یو، هغه به دې غره ویستلی، خو ولاړ یې. دا د هغو کار دی. ابراهیم علیه السلام مېلمانه راغله، هغه صرف کېنول، کور ته لاړ، سپی حلال کړ او د هغې نه یې زړه اینه راوویسته، کور کې ونه وراسته کړه، بیا ورته کېښودلی شوی. علماو لیکلي دي، وایي دا مېلمانه دومره ناست وو. وایي نه، عرب وایي په حلاله او په ذبحه کې ډېر تکړه دي. دا د هغو کار و. د مېلمستون چې څوک پوهېږي په چل، مېلمه لا ناست نه وي، 10 منټه به نه شوی، هغه به ورسره د چي سره چرګ وویښلی. چې څوک نه یې هلته هغه وایي ته څنګه چل دی، موږ له راغلي نه چې تر پخوانه تیار وکړو. او چې څوک د مېلمه عادت نه وي، خفګانه پکې نه وي، دا د عادت پورې خبره ده. هغه چې 2 مېلمانه ویني، نو چې بیا د کور دروازې ته راځي، یو پیرزان دی ورله راواچو دی، بل ورله راواچو، خپی ونښلي، غوزان شي، غوا په غولي کې سرې کولي کړو. عادت نه دی که نه، دې عاجز مېلمه څه لیدل دی؟ دا خو د مېلمستوب او د نه مېلمستوب پورې خبره ده. نو ابراهیم علیه السلام هغو ته کېښود عاشور، ځکه چې هغې په ذبحه کولو ښه پوهېده. د لوی اختر ښه طریقه دا ده، یو دا چې د لوی اختر د څاښ مونځ د وخته وشي، دا غوره طریقه ده. دویم دا چې د لوی اختر د څاښ د مانځه نه مخکې انسانان څه ونه خوري، نه دا غوره ده. څوک چې د دې مونځ کوي، که خوري نه څه نقصان نه پرېوځي په مانځه کې. ګورئ
اوس یو سړی عادت دی بیا خاص کر پښتانه دا خو پچی باندې ځان کوي سار چې نه اس کړي پېمان په مخه پټي کیسته ګوري چې دا څو هم څه کومړو شو بیا ته ځان مخکې موړ کړي بیا راځه دا عوامو کې مشهوري خبرې عوامو کې مشهوره خبره ده چې د لوی اختر د وړوکي اختر په ورځ باندې مقبره ته ځي نو د قرآن خورلې په کال کې ته مقبره وکړه هغه په هفته کې ځکه هر ورځ ده په دویمه ورځ ده په درېیمه ورځ ده په میاشت کې یو ځل ده په دوه میاشتو کې یو ځل ده ته د اختر ته ولې خاصې اختر کې چل که ته مخکې نستا یو ورځ عادت وه چې مثلا ته د اتوار هر اتوار لسې او د اتوار په ورځ اختر راغلی ځه او ته مثلا خو خالص او خفګانه به کې نه د وړوکي اختر لوی اختر په ورځ سهار نامون چوشه ولنې سهار مونځ څاخ لانې شي مقبرو ته بیا لاړ شي مقبرو کې ځای او نور بدن او د دې تاسو ته په ایماندارۍ کې تاسو کا وایستا د دې کوم خبر نه په ایمان کولی معلوم خبر نه معلوم خاص د خلکو سره سیالي کوي زه وته نه معلوم چې زما والد څه په کوم ځای کې زمان کې په کوم ځای کې او زمانیا په کوم ځای کې دا بدل سره معلوم دعا کوي دعا ډېر عزت کوي هغه د لری نه قبلېږي د نږدې نه قبلېږي مقبره تر دې لپاره د نبی اسلام فرمایي نهیتکم عن زیارت القبور الا فزورها ما تاسو اول منع کړی وي چې قبرونه باندې ځي نبی اسلام منع کړی ځکه خلق د بوتانو د عبادت عادتو ویتل ته په قبرونو شو څه زمانہ تیر شو نبی اسلام الا فزورها زید قبرونو ملاقات کوي فإنها تزهد في الدنيا وتذكر في الآخرة ځکه سړی د دنیا نه بې رغبته شي مینه کټ شي آخرت ورته یاد شي قبر ویني مقبره ویني خپل مشران ویني تاریخ یاد کړي چې دا مخلوق او ځان پیروي چې ښایسته خلک درانه خلک دیندار خلک لوزنا خلک سپینروبي خلک په دین میون کې خلک هغه مقبرو کې پراته الله دې ټول مغفرت نصیب دا ډېر خلک تلل دا مرګ د چا لحاظ نه کوي دا ډېر ښایسته ښایسته مخلوق دی بول نو ستاسو مې اورل دا نمبر ته به سوچ کوي چې زما په کې کم ځای راسي او کنه بهرحال دې کومه خبره کوله چې د اختر د منظر نه د څاخ د منظر مخکې ضرورت د خوراک او د خوراک نه خوري ضرورت د وګوري د وبنسکی ضرورت د ګولې یا مور د مینت ته د ګولې نه خوري ولي زه د قربانۍ په څاري په وخت باندې روزه ماتم او چې هغه ته هو نه سي کنه اوس کوله نه سي خبر ته تعالی وڅ دا خو مستحب خبرې څه واجب نه دي دغه شان د نن نه پاخوا اولنې ورځ ده ما په بل جمعه وایي درس کې مې وایي نن اولنې د میاشتې نو کوم سړی د مخکې خپل نکونه ویښته دا برابر کړي او دې نه تنګي څه مسله ورته نه نو مستحب طریقه دا ده چې د قربانۍ د څاروي د ذبح پورې دی دا زیاتې نکونه ویښته وغیره نه لري وګوره مستحب واجب نه یو سړی د مخکې نه داسې ببر شي ګوري دا داسې داسې پرېږده چې کور والا ته وتښتي دا لا څه بلا راغله یو سړی د مخکې نه چارې نکونه پرېښودلي او د الله سورته دا پرېږده وشم خطر کله چې سړی پرون ځان برابر کړي لس ورځې ورته مسله نه یو سړی مثلا د سړي چا جامت کوي نو ښه کار نه دی هر سړی ورته ګناه وایي الله دې ټول نه دګي توفیق ورکړي ښه کار نه دی هر څوک چې اکثر لري کوي هغه خپای څو ځل به مجبورې نو لس ورځې مثلا ته جامت ونه کاسه څه خیال دی چې لس ورځې بعد دا جامت کې دا بګیږي او چې الله سبحانه څنګه قربانیو کې او ذبحو کې ده اول خلاف د نبی اسلام په دی وي چې اول کې ده فائدہ ده او که نقصان ده تر مستحب امر اغسته دې په دې مثال ده سره پرتو واسه پټکې کوي عورت پټول فرض ده او پټکې مستحب او سنت ده ته مستحب راټیږي خو ته په څه کې نقصان کوي دا مستحب بل په دې ورځو کې دا الله سورته چې زنانه اکثر نسیدار وږي
بهترین روزې د نبی اسلام وای په مخ د زمکه دا او د رمضان اخري 10 د دې روزو په شان ثواب شي نشي زنانه اونې نشي یو نشي دوه نشي درې نشي څلور نشي نه واړه نشي بیا به یو نو د عرفه دا هغه د خالی ورځ ده یو سبا خالی دی یو بل خالی او ان شاء الله کې جمعه روانه ده په هغه ورځ باندې تاسو دغه شان په دې له ورځو کې تکبیرونه دي یو خاص تکبیرونه دي د درش منځونه رسو چې هغه د خالد ورځ د عرفه د ساعت نماز رسو شروع کیږي نهمه لسمه یو لسمه دولسمه د دیار لسمه ورځ نمازګر مانځه پورې د درش منځونه لیکن عام اوقاتو کې هم چې سړی په لارې ځي نور ذکرونه نه بهترین ذکر چې دی نو هغه تکبیرونه دي په دې ورځو او کټول تکبیرونه یو سړی نه ورځي نو دا په ولول چې الله اکبر الله اکبر الله چلو په دې ورځو کې بهترین کار دغه تکبیرونه دي دې پورې به بحث کوو چې زمونږ عوام بعضې مسائل د ځانه غلطې کوي بله مسله په عوامو کې دا مشهوره ده عوامو کې مشهوره ده څاروی راولي د هغې نه پی لرې دی که د ټولو ملګرو اجازه دو او ته ته یې وي چې ته دې پی لرې کوې خو ساتې به هم ته خرچه مرچه وله ته ورکړه خو ټیک ده خو که یو ملګري پکې وي چې نه به لوشي نو دا پی به دی نه لوشي که خامخا څاروي که نقصان نو دا پی به لوشي او خیراتي به ورځي ځان وایي استعمال که ځان استعمال کړو نو 2 روپۍ به خیراتي ورکړي دا دومره خطرناکه خبره ده بل په عوامو کې مشهوره خبره د آیات ساتي ما راته بل جمعه ویلي چې یو سړی چې ځان مشر کې او څاروی راولي نور به سره اتفاق کوي خو که دې یو کس پکې وي چې نه ځان یې کوه زه دا شی دا زما نه دی خوښ دا څاروی به بیا ځان خرڅوي او بل باندې ځکه د یو پکې نیت خراب شو نو څاروی نه کېږي اوس قرباني نه کېږي عوامو کې دا مشهوره خبره ده چې په څاروي کې هغه وایي چې خامخا اووه حصې به لازمي نه دي په 2 حصو هم قرباني کېږي په 1 حصه هم کېږي په 3 هم کېږي په 4 هم کېږي 5 اخري 1 حصې دي چې د 2 نه څومره کمېږي دومره غوره ده ځکه نیت پاکېږي نیت چې پاک شي مزید عوامو کې دا مشهوره ده وایي دومره څاروی په کار دی چې سړی قیامت په ورځ وړي تا خو حاکم نه شي وړی قسم نه که تا ویسي څه لیونی او ته راولي څه شي دا حدیث نه دی دا چا ځانه جوړه کړله د هغې مقصد دا دی چې څاروی ښایسته اخله قیمتي اخله غوره اخله داسې څاروی واخله چې څو ورځې مخکې واخله ښایسته یې که چونټې مه لګوه رنگ پی ولا لوا بل ځای کې یو څاروی بل چونه ولا کړه ما دا خو سیزل یې کای طرف ته لاله چونه نه چونه په سوځول کې پورې علاقه کې وکړو هغه ګيري لرنګ ورکاو راځي څنګه کوی دا ساده وګړه اوله کې پالش ورکاو چې ما سپکې نه او د څه کار سپینې جامې مستوي یا په ټول سپکته لا چې کور ته لاړه هغه ځای ورته د چل کړه دا جامې کور ته نه راوړي یو یار سره دغه د بل وډاولې ګیره تور کړو چې ما چې زم تور ما نه نور چل نه راته ما ول پالش ورکاو اوس حیوان دا وکړه هغه چونه ورته نکریزه ولا امیلونو ته بغاړه تا اوس ما خو یقین نه راځي چې زمونږ څاروي د امیلونو او قرباني زه ته نشته څه شی عمل بغاړه کې خایسته څاروي قیمتي څاروي او بل لا عوامو کې مشهور ده وای دادا قرباني کوي دادا ډوډۍ خوري تم خورا دا عوامو کې مشهور ده ما د تقوی چې د قربانۍ د پاره واده شرط نه ده د قربانۍ د پاره روپۍ شرط ده د قربانۍ د روپو د پاره کار شرط نه ده چې په دغه ورځ سره روپۍ په قرباني کوي بلکې حدیث کې د نبی اسلام چې قرباني نه کوي نو د مسلمانانو بیا جمعه ته نه راځي مپرې ده
مشهور کړي. ها بیا عوامو کې مشهور ده او خطر قدا چې د قربانۍ د څاروي حصے درې حصے کې یو ځان نه استعمال، یو ملګرو باندې وخوري، یو خیراتی ور. خو دې کې اکثر کم سره چې ویش کوي نو د بار نه چې څوک خیراتی یا څوک راځي دی او ته دې خراشه ما نه تاسو کوی. که په دې ملګرو کې یو ملګری وي چې دا دې ولې ورکړو 10 روپۍ ودا ورکړي د ټول څاروي دته چا ویل چې ځان دې سي سفیر صلاح خان دوی جوړو پرځو کو کې ستا کور ته چې پتیله ته وی راغی نه ورکړه پردینا ټول ملګرو نه پتا کوس کله کله سړی راغله ټول اجازه ته جو ټیک ده ټول اجازه نو بیا باندې هغه سړی په تقسیم کې چې د خلکو به اعتراض نه هغه سړی په قرباني ذبح کوي چې علاوه په چل کوي ان شاء الله د ذبح لپاره په غرض باندې باسو څه طریقه د سنت طریقه د ذبح یې صدا اسیرا فرض څه طریقه شته او کنيشتي سنت طریقه یې صدا دا هغه خبره دي دا هغه مسائل دي قران کریم آیات میں وایي الله رب العزت الا ينال الله لحومها ما تدچا غفن رارس هیڅ غوښته زما ضرورت نشته لا ينال الله لحومها ولا دماء وانما تمين رارس د حیوان ولكن يناله التقوى منكم ما اخلاص رارس چې ستا په دې کې څومره اخلاص دی ته زما د پاره څنګه حیوان لاله الله دربار دربار ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم بشر المحسنين. يا مساله به پاتې شو حیوان دې راوسته بیزه دې راوسته او ګټ وړې مدینه ورته کته ځان نمبر راوسته دې خپل مدینه دا څرمن ځان استعمال کا خو اول مته وړې نه ورته ها کله حیوان ته نقصان او ضرر مساله وبکه دې دې وړې لري او که نقصان ورته نه نو بیا به نه لري باقي د څونه مسائل تقریبا 3 جمعې ما وی زیات ملګرو ته معلوم شوی وي ملګرو به ساروي ما غوښتل سملګری به څه چې کېدې شي چې هغه دې پریوتی ګران حیوانات ګران الله دې ټول توفیق ورکړي الله دې موږ رحم وکړي او هر ملګری کوشش وکړي اخلاص هر ملګری کوشش وکړي د خپل غریبانو گاونډیانو خیال هر ملګری کوشش وکړي چا سره د زکات روپۍ پاتې ستا په گاوند کې چا پیر سو غریبانان یې غیلې ورکا چې دغه ملګری د خپل بچو لزان د جامو غم وکي د پیزارو غم وکي چې د سیالو سره سیال شي چې دا ملګری اسی پاتې نشي کله چا سره په فرض د کال زکات نه پاور کې ورکول شي اډوانس کې ورکول شي ټول کال زکات وسوم ورکول شي چې زمي وس ورکم او د کال په اخر کې به حساب کوم کیږي هیڅ مسله نشي خو چې دا ملګری زموږ نه اسی پاتې نشي په یو محله کې په دوه محلو کې خپل او کستانه سګي او کستا غیر نسبي الله دې موږ ټول له صيام او توفیق نصیب کړي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سچن وارد الله دې عمل کولو توفیق نصیب الله دې زموږ اتفاق او اتحاد نصیب الله دې زموږ د زړه حسد او غضب ته ورسي الله دې موږ ته اخلاص پیدا کړي سونه د میاشتې بهترینه او د قربانۍ میاشت د عزت میاشت د غیرت میاشت الله دې سونه ملګری په دې کې څو قسم قربانیانې کوي عملونه کوي الله دې خپل دربار قبول منظور کړي زموږ سونه مشران چې نن نه ورځې پورې پات شي الله دې ټول ته مغفرت نصیب الله دې دغه درجات دې الله دې قبول د نور نړۍ سونه بیماران دې مریضان ورځان ته دې اپریشن نه یانو ملګری الله دې ټول صحت کامل نصیب الله دې ټول صحت ورکړي په کورونو کې بیماران ناس الله شفای کامل ورکړي نصیب بیان دې چې په دې کې څه چلی دی الله دې غیب خزانه نه ورکړي زموږ د ناس الله په خپل دربار قبول منظور کړي زموږ په ګناهونو باندې د اپ ته امر کړي د وګو ضرورت سره سبحان شوی دې الله شکر ادا کوو حمد ادا الله دې موږ باندې د خیر او برکت نور باران الله دې موږ باندې د خیر او برکت باران الله دې زموږ د ایمان حفاظت وکړي الله دې مسلمانانو حفاظت وکړي وصلی الله تعالی علیه